موږ او تاسو ټول ځینې ټولنیزې رسنۍ لکه فیسبوک، واتساپ، انسټاګرام او نور کاروو، خو وخت نا وخت د دې خطر هم حس کوو چې څوک مو شخصي انځورونو، ویډیوګانو، پیغامونو او نورو اړوندو موادو ته لاسرسی پیدا نه کړي. همدې ستونزې ته په کتو مو دا ویډیو چمتو کړي ترڅو په عملي کولو سره د ډاډ او امنیت احساس ترلاسه کړئ. دا لارښوونې حتما په پام کې ونیسئ. پر هر چا باور مکوئ. ځینې خلک ډیر خوشباوره وي او ګڼو ملګرو ته د خپل موبایل، فیسبوک او یا نورو ټولنیزو رسنیو د حساب واک ورکوي. په دې توګه ډیر خطر شته چې د دې ډول خلکو له نیک باور څخه ناوړه استفاده وشي. که تاسو هم دا عادت لرئ، همدا اوس پر دې مسلې غور وکړئ او خپل دا بد عادت پرېږدئ. د نورو په موبایل کې خپل حسابونه مه خلاصوئ. تاسو به هم لیدلی وي چې ځینې خلک په ډېرې لیوالتیا سره د خپل فیسبوک او یا بل حساب د نورو په موبایل یا کمپیوټر کې خلاصوي. دا کار ډیر نامناسب دی او ډیر خطر شته چې ستاسو د حساب واک د نورو لاس ته ولویږي. که ډیره عاجله اړتیا نه لرئ نو د بل چا په موبایل یا کمپیوټر کې خپل حسابونه مه پرانیزئ. خو که بیا هم مجبور وئ د خپل ضرورت تر هر کولو وروسته پر لاګ آوټ کېدو ځان ډاډه کړئ. قوي کوډ وکاروئ. د قوي پټ نوم یعنی پاسورډ درلودل له تاسو سره مرسته کوي چې ستاسو حسابونه د هیکرانو له شر څخه په امان وي. خو پوښتنه دا ده چې قوي کوډ کوم کوډ ته ویل کیږي. په دې برخه کې مهمه دا ده چې پټ نومونه د اعدادو، تورو او سمبولونو یوه ټولګه وي. یو ډول کوډ مه کاروئ. ځینې خلک په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او نورو کې یو ډول کوډ یعنی پاسورډ کاروي. د دې کار پایله خطرناکه ده. مثلا که یو څوک ستاسو د یو حساب پټ نوم ترلاسه کړي نو په دې معنی چې ستاسو ټول حسابونه د نوموړي کس لاس ته ولوېدل. همدارنګه دا هم مه هېروئ چې د ناپېژاندو او شکمنو کسانو بلنې مه منئ. نامطلوب او نامعلوم لینکونه مه خلاصوئ. همدارنګه نامعلومو کسانو ته خپل مهم معلومات مه لیږئ.